هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالیو زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون شپږويشتم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې په درس کې به د عددي خط یا چوټ په مرسته د اعدادو تفریق کول زده کړو. ګرانو زده کوونکو په تیر لوست کې مو د اعدادو خط یا محور ښه سم وپېژندئ. نن به د عددي خط په طریقه د عددونو تفریق کول زده کړو. راځئ چې یو مثال حل کړو. مثال داسې دی چې له 6 څخه 4 تفریق کړئ او د اعدادو د محور پر مخ یې جواب پیدا کړئ. راځئ چې په ګډه یې حل کړو. لومړی به عددي خط رسم کړو او دواړه عددونه به یې پر مخ وټاکو. دا د خط مو رسم کړ. اوس نو راځو د خط پر مخ د راکړل شوي مثال تر ټولو غټ عدد چې 6 دی په نښه کوو یې. د 6 عدد په نښه کولو لپاره له 0 څخه 6 قدمه مخ ته ځو. دا ځای د 6 موقعیت دی. اوس نو راځو بیرته خپل مثال ته راګرځو. په مثال کې موږ ته راکړل شوي وه چې له 6 څخه 4 کم کړئ. اوس راځو له 6 عدد څخه د خط پر مخ 4 قدمه شاته ځو. شاته تلل د منفي یا هم تفریق په معنا دی. دلته د 2 عدد موجود دی نو زموږ د سوال جواب هم 2 دی. ګرانو زده کوونکو په دې طریقه موږ کولی سو د اعدادو د خط پر مخ عددونه تفریق کړو. له تاسو ټولو څخه مننه چې تر پایه راسره مل یاست. دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به له 100 څخه تر 1000 پورې د عددونو لیکل او لوستل زده کړو. په مخه مو ښه.